دا یو نظریه ده د انټرنیشنل ریلیشن کنسټرکټیویزم. دا یو مشهور تیوري ده. د دې آیډیا خیالات چې what countries do depends on their ideas, beliefs and identities. دا وایي چې ملکونه چې کوم عمل وي د نورو ملکونو طرف ته چې کومه رویه وي هغه په دې خبرو باندې د هغې انحصار وي چې د هغې خیالات څه وي د هغو ملکونو، د هغې قاید او د هغې شناخت. دا وایي چې ملکونه چې دی نو یو ملک د بل سره چې تعلق ساتي نو د هغې کې به دا خبرې وي چې د هغې خیال فکر به څه وي او د هغې شناخت به څه وي. د دې فوکس چې دی د دې توجه مرکز چې دی نو سوشل نامز، معاشرتي چې کوم ضابطې او قاعدې دي، کلچر، ثقافت او شیرډ مینینګز چې کوم مشترکه خبرې دي، بیلیفس دي یا چې کوم مشترکه ویلیوز دي، دغه پکې د دې د توجه مرکز دی د کنسټرکټیویزم. او دا بیا د دې چې کوم دا نظریه ده د دې نقطه نظر د دنیا په باره کې څه دی نو دا وایي چې reality in IR is shaped by how we think. دا وایي چې په انټرنیشنل ریلیشن یا په بین الاقوامي تعلقاتو کې چې کوم حقیقت دی، حقیقي خبره چې په بین الاقوامي تعلقاتو کې دا نو هغه دا ده چې how we think، موږ څنګه فکر کوو انټریکټ د بل ملک په باره کې. یو ملک مطلب دا ده چې یو ملک د بل په باره کې څه فکر کوي او د هغې سره کومه طریقه باندې تعلق ساتي. نو دا په انټرنیشنل تعلقاتو کې دغه خبره ضروري ده. ناټ جست بای پاور، صرف طاقت پکې نشي کته چې یو ملک ډېر زیات طاقتور دی نو هغه سره به د هر چا تعلق ښه وي، بلکې دا خبره ده پکې چې یو ملک د بل باره کې څه سوچ کوي او هغه ته په کم نظر ګوري، نو دغه خبره پکې ضروري ده. او دا کنسټرکټیویزم says that countries do what they do، چې ملکونه څه کوي نو هغه کوي because of ideas, beliefs and how they see each other, not just because of power or money. صرف د پیسو یا د طاقت خبره په دې کې نشته چې صرف پیسې به وي یا طاقتور ملکونو سره به تعلقات د ملکونو ښه وي، خو یو ملک بل ته په کم نظر ګوري، خیالات څنګه دي، عقاید څنګه دي د دواړو ملکونو، دغه پکې ډېر میټر کوي دغه خبره. او یو موږ سره یو اگزامپل دی، اوس موږ د دې اگزامپل نه د دې د وضاحت کولو کوشش کوو. تاسو وګورئ په پښتو ژبه کې په ځان پوهه کوي په کنسټرکټیویزم باندې چې دا څه شی دی. سمپل اگزامپل، یو ساده اگزامپل دی زموږ سره. د US ټرست د UK، یونایټډ سټیټ امریکا چې دا برطانیه چې دا نو امریکا و اعتماد کوي په برطانیه، بټ پیرز نارت کوریا، خو د نارت کوریا نه چې دا نو امریکا یریږي. دا ولې؟ نارت کوریا has fewer weapons than UK. او نارت کوریا څخه وسله لږه ده، اټمي وسله ورسره هم د UK نه لږه ده، خو بیا هم امریکا چې دا نو په UK باندې اعتماد کوي، په نارت کوریا نه کوي. دا ولې؟ so why fear one and not the other؟ د یو نه یریږي د بل نه یریږي. دا ولې؟ د نارت کوریا نه یریږي او د UK نه یریږي. دا because of beliefs and history. دا ځکه چې د امریکې چې کوم عقیده ده د UK په باره کې، د هغې چې کوم خیالات او فکر دی نو هغه ډېر مثبت دي، او تاریخ هم داسې وایي not just power. صرف طاقت ته نه ګوري چې طاقت د وجې نه چې کوم دی نو د UK طاقت ډېر دی، د UK او د UK خو طاقت ډېر دی، خو د دې سره تعلق د طاقت په وجه نه دی، بلکې د طاقتور دا په کار چې د دې نه یېرېدی، خو د دې نه یېرېږي او یریږي چې نو هغه د نارت کوریا نه یریږي چې هغه د برطانیې نه زیاته طاقتوره نه ده. د خو دا ځکه چې تاریخي خبرې هم داسې دي. او موږ سره یو بل یو اگزامپل دی، هغه اگزامپل دا دی چې if country A sees country B as friend، دوه ملکونه دي، یو country A دی او یو country B دی. یو country A چې دی نو دا د B ته د دوست په شکل ګوري، نو بیا به د دې ریزلټ څه then country A is more likely to cooperate, trust, communicate, support and avoid conflict with country B. نو دا ډېره خبره وایي، دا خبره ډېره ممکنه ده چې دا کنټري A چې دی دا ممکنه ده چې د B سره به کوآپریشن هم کوي، اعتماد به هم پرې کوي، کمیونیکیشن به هم ورسره کوي، سپورټ به هم کوي، او هر قسم جګړې نه به د کنټري B سره ځان ساتي. دا ځکه چې دې ته د دوست په شکل ګوري. why؟ because in constructivism دا ولې ځکه داسې کېږي په کنسټرکټیویزم کې چې کوم تعلق د ریلیشنشپ are built on shared beliefs and trust. تعلقات چې دي نو دا په یو بل سره چې کوم مشترکه عقاید وي یا اعتماد وي مشترک، په هغې باندې دا تعلقات منحصر وي، not just power، د طاقت په بنیاد باندې نه وي.